د بوډاوالي په عمر کې د دشمن په خلاف आवाज او تور اوچتونکې د قران عالم د شلو کال پورې د ایټالین فوج سره جنگیدونکې او هغوی له شکست ورکونکې انسان. ایټالین فوج کوم چې د لیبیا قبضه کول اسان کار ښکاره کېدو، دلته هغوی یو ورځ هم په سکون او آرام کې تېره نه کړه، بلکې د لیبیا د پراخه ځمکه د ایټالین فوج دپاره یو مقبره ثابت شو په تاریخ کې. د دوی هغه جهازونو، ټینکونو او سمندري کشتو دوی هیڅ فایده ورنه کړله. د دې بوډا سړي په قیادت کې لیبیا والو د تورو او ټوپکو په لاس دشمن سره مقابله وکړله او په یورپ کې موجود هغه طاقتور ملک ایټلي د داسې ذلت سره مخامخ کو چې اوسه پورې دې ملک د خپل هغه زوړ قوت، طاقت او عزت میلاو نه شو. دې بوډا انسان د یو څو ملګرو په شمول سره دې طاقتور فوج د څنګه شکست ورکړو. دوی په غټو جنګونو کې څنګه د ذلت سره مخامخ کړل، لکه جبل الاخضر، برقه او معرکه الرحیبه الخالده. نن به موږ تاسو د دې بوډا سړي تاریخ وړاندې کوو، کوم چې سید المجاهدین، اسد الصحراء، عمر المختار السنوسي ویل کیږي او تاریخ کې د اسد الصحراء په لقب سره یادېږي. لیبیا ډیرو خصوصیاتو والا ملک دی. څوک چې دې ځمکې مالک شي نو هغه د بحر روم مالک هم ګرځېږي، ځکه چې د دې ملک اکثره حصه د سمندر سره لګېدلې ده او د دې خاص امتیاز د وجې نه ډیرو خلکو د دې په قبضه کولو کې ډیر کوششونه کړي دي، لیکن لیبیا والو د دې ټولو خلکو سره مقابلې کړي دي. دوی همیشه په خپلو پوندو باندې واپس ګرځولي دي. کله چې په اول ځل اسلام لیبیا ته را داخل شو، د دې خلکو د په اسانه سره قبول کو او په دې سره د دین په دوی کې ډیر زر زر خور شو. اوله کې د ځمکه د اموي خلافت په کنټرول کې وه، دین بعد د عباسي خلافت په کنټرول کې راغله، تر دې چې په مصر کې د فاطمي حکومت راغی او دین بعد د حکومت د افریقې په اکثر علاقو کې خور شو. د فاطمي حکومت د شیعاګانو حکومت دغه زمانه کې د افریقې ډېرې علاقې د فاطمي حکومت په قبضه کې راغلي، لیکن په ټول افریقا کې لیبیا هغه علاقه وه چې هغې کې دوی ته څه کامیابي میلاو نه شوه او د دې خلکو د شیعاګانو سره مقابله وکړله د زیریینو په قیادت کې په 1050 عیسوي کې. دلته شیعاګان ناکامه شو او د دوی په ځای باندې د زیریینو حکومت راغی. زیریین سني مذهب والا خلک وو او دوی په خپل نسبت مالکي مذهب ته کوو. دلته د زمانه حکومت کول نه بعد زیریین کمزوري شو. د یورپ عیسایانو حمله وکړه په طرابلس باندې په 1146 عیسوي کې او دلته تقریبا د 20 صدۍ پورې حکومت وکړو، تر دې چې مسلمانانو په دې باندې حمله وکړه او دا علاقه دوباره د مسلمانانو په کنټرول کې راغله. مسلمانانو په دې سی باندې د 200 پورې حکومت وکړو، تر دې چې اسبانیا والو په طرابلس باندې قبضه وکړه په 1510 عیسوي کې. په دې ځای باندې د قبضې کول نه بعد اسبانیا والو د صلیبیانو ته پرېښودو. کله چې په طرابلس باندې د صلیبیانو دوباره قبضه راغله، دوی د لیبیا په ټولو علاقو باندې د قبضې کولو اراده وکړه. کله چې لیبیا والو ته دوی د ارادې پته ولګېده نو دوی د سلطنت عثماني سره اتحاد وکړو او په جمع یې حمله وکړه په طرابلس باندې په 1551 عیسوي کې، تر دې چې سینان پاشا په قیادت کې دوباره د مسلمانانو حکومت راغی په طرابلس باندې. دین بعد لیبیا د سلطنت عثماني په کنټرول کې راغله او ډیره زمانه په دې باندې حکومت وکړو، تر دې چې د ایټلي حکمرانانو په طرابلس باندې د قبضې کولو اراده وکړه او دا هغه زمانه وه چې سلطنت عثماني ډیره کمزوري شوې وه. د هر طرف نه دشمنانو په دې باندې حملې شروع کړې وې او په دې کې د خپل دفاع کولو طاقت باقي پاتې نه و. بالاخره 1911 عیسوي کې د ایټلي حکومت د طرفه د دې حملې کولو اعلان وشو او دینه بعد دریابي جهازونه طرابلس طرف ته روان کړي شو. دوی په طرابلس باندې سخت حمله وکړله. دنیا کې په اول ځل باندې دلته هوایي اپریشن وشو، ډېر خلک په دې جنګ کې ووژل شو. بالاخره 3 اکتوبر 1911 عیسوي کې طرابلس د ایټالین فوج په قبضه کې راغی. دینه بعد په 23 اکتوبر باندې ایټالین فوج غټ هوایي اپریشن وکړو او د سلطنت عثماني چې څومره هم ټیکانې وي هغه ویشتلی شوي په دې اپریشن کې. دلته اولنی هوایي اپریشن وشو او اولنی هوایي جهاز هم دلته ویشتلی شوی دی او چا چې دا جهاز غورځولی و هغه هم یو عام عثماني فوجي و. دغه وخت په لیبیا کې د عثماني فوج تعداد 8000 پورې و. 100,000 کسان ورسره د لیبیا عوام ملګري شو، لیکن بل طرف ته ایټالین فوج په تعداد کې لکاو ته رسېدلی و. د دې دومره غټ تعداد باوجود کله چې ایټالین فوج برق علاقې ته راورسېدو نو دې ځای کې 200 کسان د دوی مقابلې ته راووتل. دلته سخت جنګ وشو او ایټالین فوج د یو ذلتامیز شکست سره مخامخ شو. دې ځای کې د ایټالین فوج نه د 2000 پورې کسانو وژلی شو. په دې ځای باندې د دوی اقدام ودرېدو. دوی د دې ځای نه ایټلي ته خط ولېږو او د هغوی نه د کومک مطالبه وکړله. خط ته رسېدو نه فوراً بعد په ډېر تعداد کې فوج او اسلحه لیبیا ته ور روانه کړې شوه او هر چې مسلمانان وو دوی ته هېڅ کومک میلاو نه شو، لیکن دوی د دې فوج سره د کلکې مقابلې عزم کړی و. د یو کال مسلسل جنګ کولو نه بعد ایټالین فوج په برقه باندې قبضه وکړله. د دې قبضې په نتیجه کې د لیبیا ډېر عوام ووژلی شو. کله چې د لیبیا عوامو ته حالات ډېر خراب شو نو سلطنت عثماني صلح وکړله د ایټالین فوج سره. د صلح موافق دوی چې کومې علاقې قبضه کړې وي هغه دوی ته پرېښودی شوې او په دې سره د جنګبندۍ اعلان وشو. لیکن د دې صلح باوجود ایټالین فوج خپلې حملې جاري وساتلې او دوی د لیبیا په ټولو علاقو باندې د قبضې کولو عزم وکړو. ایټالین فوج ته د لیبیا باقي علاقې قبضه کول اسان کار ښکاره کېدو. دوی خپلې حملې د مخکینۍ په نسبت سره نورې هم تیزې کړې، لیکن د دې اقدام په وخت کې د دوی مقابله د یو بوډا سړي سره وشوه چې عمر یې 53 کالو ته رسېدلی و.
دې سړي د دوی سره مقابله وکړه په طرابلس کې. دین علاوه بني غازي، برقه، جبل الاخضر او د توبرق په خلاصولو کې د ایټالین فورس سره مخامخ شوی و. دې سړي ته په تاریخ کې شیخ الشهدا عمر المختار ویل کیږي. د دې مجاهد قصه د 1911 نه مخکې شروع کیږي. عمر المختار په 1858 عیسوي کې پیدا شوی و. د پلار مکې ته حج ته راغلی و او په دې دوران کې وفات شو. پلار د وفات نه بعد شیخ سنوسی د تربیت وکړو او د فقه فی الدین وښودله. دې چې کله رالوی شو نو د سنوسی تنظیم کوم چې لیبیا کې نه مخکې نه جوړ او د هغې رکن مقرر کړی شو. کله چې فرانسه والو په شا د علاقې باندې قبضه وکړله نو د فوج په کمانډ کې د علاقې ته راغی او د فوج سره وجنګېدو. بل شرقي طرف ته هم د برتانیې سره جنګېدلی و د سلوم په مقام کې په سن 1908 عیسوي کې. کله چې په 1911 عیسوي کې ایټالین فوج حمله وکړله نو اولنۍ مقابله ورسره د کړې وه. کله چې عثماني فوج د ایټالین فوج سره مقابلې له روانو نو د برقه په علاقه کې د زرو پورې کسان تیار کړل او د عثمانیانو مدد له ورغې. کله چې په 1912 عیسوي کې سلطنت عثماني صلح وکړله د ایټالین فوج سره نو عمر المختار د دې صلح خلاف وکړو او په یوازې د ایټالین فوج سره د مقابلې کولو اراده وکړله. عمر المختار د ایټالین فوج په معسکراتو باندې حملې شروع کړې. په دوی باندې به حملې کولې او فوراً بیا شاته کېدو. په دې طریقې سره د ډېر اسلحه هم ونیوله د دشمن نه او په دې سره خپل فوج قوي کو. دې نه بعد په سن 1913 عیسوي کې عمر المختار د ایټالین فوج په غټ معسکر باندې حمله وکړله. دلته د یو پوری کسان ووژل او د خپل ملګرو سره په تادۍ کې واپس شو. د عمر مختار د حمله د ایټالین فوج لپاره د بیامنۍ یو ښکاره اعلان و. په دې حملو سره نږدې و چې ایټالین فوج د یوې غټې ناکامۍ سره مخامخ شوی وي. لیکن دلته دوی خپله یوه نوې حربه استعمال کړه. دوی شروع شو د عوامو فصلونه او خوراکي مواد یې ټول د دوی نه راجمع کړل او هغې ته یې اور واچوه. په دې سره د لیبیا عوامو ته مشکلات او لږه سیوا شوه. په دې وخت کې عمر مختار ته اطلاع ورکړه چې په سلوم علاقې کې د برتانیې فوج سره خوراکي مواد په ډېر مقدار کې موجود دي. نو عمر مختار د خپل کسانو سره په سلوم باندې حمله وکړله او د دې ځای نه ډېر خوراکي سامانونه د ځان سره راوړل. عمر مختار د سامانونو په عوامو باندې تقسیم کړل او په دې سره دوی خپل ځان د ولږې د هلاکت نه بچ وساتو. دغه وخت کې د سنوسي تنظیم مشر او قائد محمد ادریس سنوسي و. د برتانیې ویټلي فوج سره صلح وکړله او په 1923 عیسوي کې دی لاړو مصر ته او سنوسي تنظیم عمر مختار ته پرېښودو. یعنې د دې تنظیم نوی مشر وګرځېدو. عمر مختار شروع شو خپل فوج سیوا کو او په ایټالین فوج باندې د دوباره حملو کولو آغاز وکړو. کله چې په ایټالین فوج باندې حملې سیوا شوې نو دوی ډیر تنګ شو. دوی په مصر کې موجود محمد ادریس سنوسي د خط ولېږو او هغه د صلح مطالبه وکړله. محمد ادریس دوی سره په صلح کولو باندې راضي شو. د عمر مختار د خط ولېږو او هغه د نورو حملو کولو نه منع کړو. لیکن عمر مختار د په جواب کې وویل چې د ایټالین فوج بې وعدې خلک دي. که موږ دوی سره صلح وکړله نو سبا ورځ بیا دوی د صلح ماتوي او په موږ باندې به حملې کوي. عمر المختار محمد ادریس ته دغه جواب ورکړو او پخپله هم مصر ته روان شو. دې لپاره چې محمد ادریس پرې خبره باندې قانع کړي. مصر ته د راتلو نه بعد د ایټالین فوج په معسکراتو باندې حملې نورې هم تیزې شوې. د عمر المختار د حملو طریقه به دا وه چې 300 کسان شهسواران تیار کړي وو. دوی به په دښمن باندې په تیزۍ سره حمله کوله او په جلدۍ سره بیا واپس کېدل. هر یو فوجي ته دا حکم و چې تاسو کې هر یو فوجي به دا کوشش کوي چې ځان سره سنه اسلحه د دښمن نه راوړي. نو که چېرته حمله به کامیابه شوه هر یو شهسوار به ځان سره سنه اسلحه راوړه. د دې مطلب به دا و چې عمر مختار د نورو 300 فوجیانو په تیارولو کې کامیاب شو. نو ملګرو د هغه حملې وي کومه چې ایټالین فوج ډېر تنګ راغلی و. کله چې عمر مختار مصر ته لاړو نو دې وخت کې ایټالین فوج ته پته ولګېده چې اصل کې د جنګبندۍ اختیار د عمر مختار په لاس کې دی. دې وجې نه هغې عمر مختار ته د صلح پیشکش وکړو او دی ورته وویل چې ته زموږ په خلاف جنګ بند کړه. بدله کې به تا له غټه تنخواه مقرر کړو او اعلی بنګله به درله هم جوړه کړو. لیکن عمر مختار ورته وویل چې زما دې په الله قسم وي زه به خپل دین او عزت چېرته هم په تاسو خرڅ نه کړم بلکې تاسو سره به هغه وخت پورې مقابله کوم تر څو چې مې تاسو د خپل وطن نه شړلي نه یې. کله چې په دې خبرې سره مذاکرات ناکامه شو نو د ایټالین فوج مشرانو دا مشوره وکړه چې عمر مختار هغه سړی دی چې زموږ نرمي خوښه نه کړه. اوس په ده باندې د مخکینۍ په نسبت سره سختې حملې پکار دي چې دی یا صلح ته تیار شي یا ووژلی شي. دې لپاره دوی پلین تیار کړو. کله چې عمر مختار د مصر نه واپس را روان شو او لیبیا سرحد ته راورسېدو نو دې ځای کې ورته دوی کمین نیولی و. د دوی سره اووه ټینکونه وو او د دې سره ډېر فوج او اسلحه هم وه. بل طرف ته عمر مختار سره 50 کسان وو. دلته دواړه ډلې د بل سره میلاو شوې. لیکن په دې ځای کې عمر مختار ونیولی شو که نه هغه کم جنګ و چې عمر مختار پکې ناکامه شوی و. دې څنګه ونیولی شو او د سره بالاخر څه وشو ملګرو دا څه به تاسو ته بیان کړو خو په راروانه ویډیو کې.